هغه کم صحابه کرامو چې زمون ښکلي پیغمبر ورته په دنیا کې د جنت خوشخبري ورکړې وه او رولې وه ورته. تاسو ته یاد دي بچې؟ حضرت طلحة بن عبید الله رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبید بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. دا څوک نره؟ دا څوک؟ عشرہ مبشرہ. تیز وای. دا کم صحابه کرامو الله خوشخبری ورکړې وه چې تاسو جنتیان یئ. تاسو جنتیان یئ. څومره خوش قسمت او په دنیا کې ورته خوشخبري واورېدلی شوه او بیا زموږ ښکلي پیغمبر چې تاسو جنتیان یئ. خو بیا هم ورې د الله عبادت یې نه دی پرېښودی. صحیح ده نه را؟ بیا هم د الله حکم یې نه دی مات کړی. د الله چې کوم حکم هغه یې منلی دی، د خپل پیغمبر په طریقې ژوند تیر کړی دی. صحیح ده نه را؟ دا عشره مبشره و. صحیح ده نه را؟ 10 صحابه کرامو دا ډېر خوش قسمت و. صحیح ده؟ نو ژوند به ښکلی تېرو که نه؟ د خپل ښکلي پیغمبر په طریقه به یې تېرو که نه؟ و زبردست. ډېره مننه. یو ځل بزی د دې دنیا نه بیا به ناراضي تا پرې منازېږه مسلمان بیا به ناراضي تا پرې منازېږه مسلمان بیا به ناراضي تا عیش و عشرت کې دې دا ټوله زندګي تېره کړه عیش و عشرت کې دې دا ټوله زندګي تېره کړه په غرور مګر زنادان بیا به ناراضي تا په غرور مګر زنادان بیا به ناراضي تا پرې منازېږه مسلمان بیا به ناراضي تا پرې منازېږه مسلمان بیا به ناراضي تا یو ځل بزي د دې دنیا نه بیا به ناراضي تا پرې منازېږه مسلمان بیا به ناراضي تا پرې منازېږه مسلمان بیا به ناراضي تا داسې عمل وکړه چې رب درنه راضي وي په ژوند داسې عمل وکړه چې رب درنه راضي وي په ژوند ځان تکړه تور له حد روښانه بیا به ناراضي تا ځان تکړه تور له حد روښانه بیا به ناراضي تا پرې منازېږه مسلمان بیا به ناراضي تا پرې منازېږه مسلمان بیا به ناراضي تا یو ځل بزي د دې دنیا نه بیا به ناراضي تا پرې منازېږه مسلمان بیا به ناراضي تا محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی.